خبره بل هم درته کوم نور دي آیتونو خلاص بیانوم. منافقان کله پیدا شول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند مبارک؟ یو قول دا دی چې منافقان د غزوه بدر نه وروسته پیدا شول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته مهاجر شو، په مدینه منوره کې چې کوم قومونه موجود وو، ځینو ایمان ورباندې راوړ او ځینو یې دښمني شروع کړه. عبدالله ابن ابی ابن سلول دا د منافقانو مشر و. دغه ظالم ښکاره دښمني د رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړه، ایمان یې ورباندې رانه وړ. دا د بنو خزرج د قبیلې وو. په مدینه منوره کې بنو خزرج او اوس، بنو اوس چې ورته وایي، دا مشهورې قبیلې وو. خپل مابین کې ډېرې جګړې سره تېرې شوې دي. نو د دې دواړو قبیلو ځینو ځوانانو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ، خو دغه ظالم ایمان خو یو رانه وړ، مقابله یې شروع کړه. او دا داسې سړی و چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته نه وای راغلی، دا اوس او خزرج دواړو اتفاق په ده باندې راته چې په شریکه به دی مشر وټاکه، د دښمنۍ به ختمي. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی نو د ده سیکاړه ټیټه شوه، ټول خلک په چا راټول شول؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا ضد ونیو. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سخته دښمني شروع کړه. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راتګ خو د دوی ټولې دښمنۍ ختمې شوې. دې په ابتدا کې ښکاره دښمني، خو چې کله غزوه بدر پیښه وشوه دا سړی موډار شو. وا دا څنګه خلک دي! په 314 کسانو باندې زر نفره لښکر دی ابوجهل ته ماتې ورکړه. ولکه د دې سره په ښکاره دښمني وکړای شي، ښه خبره دا ده چې له چل نه کار واخلو. ظاهرا به ایمان ورباندې راوړو او پټ به یې پښې وهو، او په دې پلان کې به ډېرې فایدې وي. یو به د مسلمانانو رازونه موږ ته افشا وي، او دویم دا چې که چېرته دوی جهادونو ته تلل که آسان جنګونه و، موږ به هم لږ ملاتړ ورسره کوو، په غنیمت کې به هم برخه وي. دا یې دوه فایدې. او دریم دا چې دوی خو د کافرانو په مقابل کې جنګ اعلان کړی، موږ سره به جنګ هم نه کوي، څوک به مړه کوي هم نه، امن به وي راته. او د دوی چې څه رازونه دي دا به موږ ته افشا وي، او د دښمنانو د دوی سره به یې شریکوو. دا مشوره وکړه عبدالله ابن ابی ابن سلول په سوونو کسانو ظاهرا ایمان راوړ او پټ په زړونو کې دوی کافرانو. نو له کوم ځای نه د منافقانو تاریخ شروع شو په اسلام کې؟ د غزوه بدر د پیښې نه وروسته. دا یو قول دی. دویم قول دا دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته مهاجر شو، په دغه وخت کې هجرت دا فرض عین ګرځېدلی و چې په مدینه مکه مکرمه کې څوک به موسیږي چې وس وي د هجرت، دا به خامخا هجرت کوي. ښه امر کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. او که د چا به وس و او هجرت به یې نه کاوه، ایمان به یې هم راوړی و، وس به یې هم د دې و چې هجرت وکړي، بیا به یې هم هجرت نه کاوه، دا سړی به منافق بلل کېده. چې و د الله بنده که ته رښتیا مسلمان یې، په ایمان دې زړه بدېږي، خو وس دې هم شرطلای شي، دا دومره مهاجر تللی، خو ته هم ولاړ شه که نه. نو چې نه به ته دغه سړی به څه بلل کېده؟ منافق. نو دویم قول څه دی چې د غزوه بدر نه مخکې منافقانو، خو دا منافقان زیاتره کوم ځای کې وو؟ دا په مکه مکرمه کې چې دوی د هجرت وس و او هجرت یې نه کاوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم امر هم ورته کړی چې خامخا به مدینې منورې ته مهاجر کېږئ، بیا هم نه مهاجر کېدل. البته هغه مسلمانان چې وس د هجرت نه وو، یا اسباب نه وو ورسره، یا د کافرانو په محاصره کې اوسېدل، هجرت نه و کړی، هغه خلک منافقان نه بلل کېدل. دغه دوه خبرې مو ورسره زده کړئ. یوه وروستنۍ خبره به بله مو کوم، هغه ډېره ضروري هم ده چې د منافقت نه به همیشه دپاره پناه غواړو. ښه په خپل ایمان به غره کېږو نه. حسن بصري رحمه الله فرمایي چې څوک له منافقت نه نه ډارېږي، دا هم یوه نوعه منافقت ده. چې سړی وایي زه ډېر مخلص مسلمان یم، ډېر بزرګ یم، دا هم یوه نوعه د منافقت ده، د دې نه به ډارېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه غوندې شخصیت هم له منافقت نه ډارېده. یوه ورځ حذیفه ابن الیمان رضی الله ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دلته د منافقینو نومان درښودلي وو، زه خو به په هغې لیست کې نه یم. اول یې دا ورته وایي چې هغه نومان ماته وښایه. ده ورته وایي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز دی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم راز خو تا ته نشم افشا کولی. بیا ورته وایي ښه راز مه راته وایه، دا لیست مه راته ښایه، دومره تسلي خو راکړه چې زه کې یم که نه یم. سبحان الله، د چا غوندې شخصیت؟ نو دا د ایمان یوه برخه ده چې په خپل ایمان به دوکه کېږي نه، د الله نه به همیشه دپاره ډارېږي. د وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم به یوه دعا صحابه کرامو ته ورښوده: اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. دا دعا به ورښوده، خو دا زړه مې له منافقت نه صفا کړي. دا چا ته ورښوده؟ صحابه کرامو ته. او دا دعا هر وخت دپاره کوئ. ښه یوه دا دعا ډېره کوئ، بله دا ډېره کوئ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بیا به مله ګمراه کوي نه. موږ تاسو ولیدل زموږ رباني صاحب د جهاد لیډر نه و، خو څنګه مرګ ورته نصیب شو د کفر په حمایه کې. هغه وخت تاسو ته یاد دی چې کله بمبار د امریکا شروع شو چې وایي چې غټ غټ بمونه ورباندې غورځوه. دا غټ غټ بمونه دا د جهاد رهبر وي، او په چا غورځوه؟ په خپلو افغانانو او په مجاهدینو، په علماو طلباو باندې غورځوه. دغه د جهاد رهبر. نو ګوره په دې باندې باور شته چې زه اوس مجاهد یم، زه اوس ایمانداره کس یم، تر پایه به زه همداسې پاتې شم؟ نه، الله نه ویرېږه. څه پته لګېږي اخره خاتمه به دې چا ښه وي. هغه کسان چې د جهاد رهبران وو
د کافرانو سرو انګریزانو نه د غټو غټو بمونو غوښتنه کوله. همداسې سیاف د ده په یوه تقریر باندې به په زرګونو عربو ټولې سرمایې د جهاد دپاره وقف کولې او سختې ژړاګانې به یې کولې. خو اما انجام یې تاسې ګورئ په دې 20 کلن دوره کې څه وکړل او نن څه وایي، څه کوي او کوم ځای کې اوسېږي. نو په خپل جهاد او په خپل ایمان به غره کېږي، نه همیشه دپاره به ډارېږو. څه خدایه تم له منافقته وساتي، یا الله تم له ریا وساتي، خدایه له دروغو مو وساتي. دا وروستنۍ مسله وه. دلته د آیتونو کې خلاص ته تاسو راشئ، دا یوه ضروري مسله وه. دا د منافقت متعلقه امور چې کوم دا ما تاسو ته بیان کړل. بل وخت لپاره تاسو ته دا په کار کېږي. ښه